بسم الله الرحمن الرحیم. نن موږ په فارمکالوژي باندې بحث کوو. د فارمکالوژي په لومړي درس کې موږ د فارمکالوژي په عمومیاتو باندې بحث کوو. د فارمکالوژي په عمومیاتو کې به موږ لومړی د فارمکالوژي په تعریف خبرې کوو، د فارمکالوژي په څانګو باندې به خبرې کوو، د فارمکالوژي په کلینیکي اهمیت باندې به خبرې کوو، په درملو باندې به خبرې کوو، د فارمکالوژي په اساساتو باندې د درملو د تطبیق په لارو باندې، همدارنګه فارماکوکاینیټیک او فارماکوډاینامیک باندې په خبرې کوو او د فارمکالوژي ځینې اړوند اصطلاحاتو باندې به بحث کوو. لومړی راځو د فارمکالوژي تعریف ته. فارمکالوژي له دوو یوناني کلمو څخه اخیستل شوې ده چې فارمکون د دوا او لوژیا د نالج یا پوهې په معنا ده. نو فارمکالوژي هغه علم دی چې د دوا او ژوندي ارګانیزم ترمنځ متقابل اړیکې څیړي. فارمکالوژي یو شمیر څانګې لري چې د هغې جملې څخه لومړی چې ده هغه فارماکوکاینیټکس ده یا اکشن آف د باډي آن ډرګز. د دوا جذب، توزیع، میتابولیزم او اطراح څخه چې دی فارماکوکاینیټک بحث کوي. یا فارماکوکاینیټک هغه برخه ده چې په دوا باندې د بدن اغیزې څیړي، چې په دې کې د درملو د استعمال لاره، جذب، توزیع، میتابولیزم او اطراح په اړه بحث کیږي، چې په فارماکوکاینیټک باندې به وروسته چې دی په تفصیل سره وغږیږو. دوهمه برخه چې ده هغه فارماکوډاینامیکس ده یا اکشن آف د ډرګز آن باډي. د دوا تاثیر او د تاثیر میخانیکت څخه بحث کوي او یا د دوا اغیزې په بدن باندې چې دی مطالعه کوي. دریمه څانګه چې ده هغه فارماکوګنوزي ده. د طبي درملو او د هغوی له اجزاو څخه چې دی دا بحث کوي. څلورمه څانګه یا برخه چې ده هغه فارماکوتراپیوټیک ده یا میډیکل فارماکالوژي دې ته هم ویل کیږي. study of usage of drugs for prevention, diagnosis and treatment of disease، یعنی هغه علم دی چې د دوا د استعمال څخه بحث کوي چې د ناروغیو د مخنیوي، تشخیص او تداوی کې ترې استفاده کیږي. پنځمه برخه یا څانګه چې د فارماکالوژي ده هغه فارمیسي ده، چې دا څانګه د درملو د موادو د تهیه او ترکیب څخه بحث کوي. شپږمه چې ده هغه اکسپایریمنټل ده یا په تجربوي حیواناتو باندې د دوا د تاثیر د مطالعې څخه چې دی دغه اکسپایریمنټل فارماکالوژي بحث کوي. اوومه برخه یا څانګه چې ده هغه پرسکریپشن ده یا دا څانګه یو ډاکټر ته د یوې صحیح نسخې د لیکلو او ترتیب په اړه چې دی معلومات ورکوي. اتمه برخه یا څانګه چې د هغه ټکسیکالوژي ده، د دوا د سمي تاثیراتو څخه بحث کوي چې کیدلی شي په قصدن یا سهوا د دوا زیات مقدار ناروغ ته توصیه شوی وي. نهمه برخه یا څانګه چې ده هغه فارماکو اکنامکس ده. د درملو د قیمت د مطالعې د علم څخه عبارت دی او د مستعمله درملو د اقتصادي اړخونو څخه چې دی دغه بحث کوي. لسمه چې ده هغه فارماکو اپیډیمیولوژي ده. په ډیرو خلکو کې د کارول شوي درملو د اغیزمنتوب او ناګواره تاثیراتو د مطالعې څخه چې دی دغه فارماکو اپیډیمیولوژي بحث کوي. او یولسمه او اخرنۍ برخه چې ده هغه کیموتراپي ده. کیموتراپي چې دی په انتاني ناروغیو او خبیثه ناروغیو کې د کیمیاوي موادو د کارولو څخه چې دی بحث کوي. نو دا یولس برخې یا څانګې چې فارماکالوژي چې دی ویشل شوې ده. په دغه یولس څانګو باندې چې دی فارماکالوژي ویشل شوې ده. اوس د فارماکالوژي په کلینیکي اهمیت باندې یو څه خبرې کوو. لومړی خو دا چې د فارماکالوژي مضمون د فزیالوژي او پاتالوژي د مضمونونو سره ډېرې نږدې اړیکې لري. یعنی که غواړو چې په فارماکالوژي پوه شو نو باید د بدن نارمل فزیالوژي او پاتالوژي مو چې دی زده وي. د یو ناروغ کامیابه درملنه چې دی په دوو فکټورونو پورې اړه لري. یو د ناروغۍ مناسب تشخیص یا اپروپریټ ډیاګنوسیس دی او بل چې دی choice of appropriate drug and usage، یعنی مناسبه دوا او استعمالي. ډرګز یا درمل چې دی
ډرګز د فرانسوي کلمې ډروګ څخه اخیستل شوي چې د ډرای حرف یا د وچې ګیا معنا ورکوي او د فارمکالوژي په اصطلاح لاندې تعریف لري. درمل کیمیاوي مواد دي چې د ناروغیو د تشخیص، وقایې او تداوی لپاره استعمالیږي. هر درمل چې دی لرونکی د 3 نومونه دی چې یو ته کیمیکل نیم یا کیمیاوي نوم ویل کېږي، لکه د اسپرین کیمیاوي نوم چې دی اسیتایل سالسیلیک اسید دی. دوهم چې دی هغه جنریک نیم دی چې دا یو رسمي نوم دی په ټوله نړۍ کې یو درمل په دې نوم باندې چې دی پیژندل کېږي. بل یې ټریډ نیم یا تجارتي نوم دی چې د کمپنۍ په خوښه ټاکل کېږي، لکه د اسپرین لپاره لوپرین یا اسکاډ او یا هم ډسپرین نومونه باندې چې دی دغه راځي. بل سورس آف ډرګز دی د درملو سرچینې. درمل چې دی د دغه سرچینو څخه په لاس راځي. لومړی چې دی مایکرو ارګانیزم دی چې په دې کې انټي مایکروبیل او انټي بایوټکس شامل دي. همدارنګه دوهم چې دی پلانټس دي. دریم چې دی انیملز دي، همدارنګه منرل دي او ارټیفیشل ډول سره چې دی درمل په لاس راځي. پرنسپل آف فارمکالوژي یا د فارمکالوژي اساسات چې دي دا 9 دانې دي. موږ چې کله فارمکالوژي وایو نو د هر درمل لپاره باید دغه اساسات مطالعه او تشریح کړو. یعنی دغه 9 اساسات چې موږ ترې اوس یادونه کوو د هر درمل په فارمکالوژي کې تکراریږي، چې له دې جملې څخه لومړی روټ آف اډمنسټریشن یعنی د درملو د تطبیق لاره باید وپېژندل شي چې د کومې لارې درمل استعمالیږي. دوهمه خبره فارماکوکاینیټکس ده، یعنی په دې باید پوه شو چې کله یو ناروغ ته درمل ورکوو نو دغه درمل څرنګه جذبیږي او کله چې جذب شي نو چیرته توزیع کیږي او بالاخره د کومې لارې اطراح کیږي. او همدارنګه په فارماکوکاینیټک کې په دې باندې هم بحث کیږي چې درمل باندې په بدن کې کوم تعاملات ترسره کیږي. دریم پرنسپل یا دریم اساس چې د فارمکالوژي دی هغه فارماکوډاینامیکس دی، یعنی د درملو د تاثیر میکانیزم څه دی، یعنی درمل په کوم میکانیزم تاثیر کوي. لکه مثلا بروفین درد قراروي نو په کوم میکانیزم دغه درد قراروي، په دې باید پوه شو. څلورمه خبره چې دا انډیکیشن دی، یعنی یو درمل په کومو ناروغیو کې استعمالیږي، په کومو ناروغیو کې ګټه لري. بله خبره چې دا پنځمه هغه کنټرا انډیکیشن دی، یعنی درمل کومو ناروغانو ته خطرناک دي، په کومو ناروغیو کې چې دی که ورکړل شي تاوان لري، یا کومو ناروغیو کې چې دی دا درمل نه ورکول کیږي. شپږمه خبره چې دا هغه ساید افیکټس دي یا اډورس افیکټس هم ورته وایي، چې د یو درمل بدې اغیزې چې دی باید وپېژندل شي چې درمل کومې بدې اغیزې لري. په عمومي ډول سره چې دی درمل دغه اغیزې منځته راوړي چې هیپاټوټوکسیسیټي یا د ځیګر تخریب منځته راوړي لکه پاراسټامول چې دي. همدارنګه لوکل اریټیشن، ځینې درمل لکه اسپرین د معدې د مخاطي غشا د تخریشیت سبب ګرځي. همدارنګه الرژي دغه عکس العمل د انټیجن او انټي باډي د یو ځای کېدو لکه بله منځته راځي. همدارنګه ځینې درمل لکه امینو ګلایکوساید دغه چې دی نیفروټوکسیسیټي چې دی منځته راوړي. همدارنګه یو شمېر درمل چې دي چې هغه د مخ د عظم د انحطاط یا بون میرو ټوکسیسیټي سبب ګرځي لکه انالجین چې کوم دي. همدارنګه ځینې درمل چې دي هغه د دوامداره استعمال له وجې چې دی کینسر منځته راځي، کارسینوجینیک افیکټس منځته راوړي لکه جنسي هورمونونه چې دي. همدارنګه ځینې دواګانې چې دی ټیراټوجینیسیټي، ځینې درمل که چیرې د حاملګۍ په وخت کې استعمال شي نو د نوي زیږېدلي ماشومانو د سوی تشکلاتو سبب ګرځي. همدارنګه ډرګ ډیپنډنس، ځینې درمل شته چې د هغوی د دوامداره او تکراري استعمال له کبله ناروغ د درملو سره معتاد کیږي، مخصوصا د مرکزي عصبي سیستم درمل او نارکوټیک درمل چې کوم دي. وم پرنسپل چې کوم دی هغه پریکاشن دی. په ځینو حالاتو کې د درملو په ورکړه کې چې خطري ګروپ لرونکي ناروغان وي احتیاط څخه کار اخیستل کیږي. معمولا په فارمکالوژي کې خطري ګروپ کسان هغه زاړه اشخاص، ماشومان، د ځیګر ناروغان، د پښتورګو ناروغان، حامله میندې او شیدې ورکوونکې میندې دي.
نو په دې وخت کې د درملو په ورکړه کې د احتیاط څخه کار اخیستل کیږي. حامله میندو ته د درملو په ورکړه کې د احتیاط لپاره باید د درمل چې دی په دغه کټګوریو باندې چې دی باید موږ پوه اوسېږو چې هغې جملې څخه یو کټګوري ای ده. کټګوري ای هغه درمل دي چې په انسانانو کې معلومه شوي وي چې ماشوم ته زیان نه رسوي لکه فولیک اسید. بل دوهم چې دا هغه کټګوري بی ده، یعنی په حیواناتو کې معلومه شوي وي چې فیټس ته زیان نه رسوي لکه پرسټامول چې دی. بل کټګوري سی ده، یعنی په حیواناتو کې چې دی معلومه شوي وي چې دا فیټس ته چې دی زیان رسوي. بل هغه چې دا کټګوري ډي ده، یعنی په انسانانو کې معلومه شوي وي چې فیټس ته زیان چې دی رسوي. بله کټګوري چې دا هغه کټګوري ایکس ده، یعنی چې فیټس ته ډیر زیان رسوي او د هغه د ابنارملیټي سبب ګرځي. په ماشومانو کې د دوا په ورکولو کې د احتیاط څخه ډیر کار ځکه اخیستل کیږي چې د هغوی انساج ډیر حساس سنسیټیو وي. اتمه خبره په پرنسپل اف فارمکالوژي کې چې دا هغه ډرګ انټراکشن دی، یعنی کله چې یو ډاکټر ناروغ ته څو درمل ورکوي نو دغه څو درملو په اړیکو باید هم پوه شي. یعنی کله که یو ناروغ ته بروفین ورکوو او ورسره یو ځای انټي اسید هم ورکوو نو د دې دواړو په خپل منځي اړیکو کې هم باید پوه یو. یعنی دغه اړیکې به داسې یو چې د یو بل تاثیرات به ختموي یا به د یو بل تاثیرات زیاتوي یا به نور تاثیرات رامنځته کوي او یا به هیڅ تاثیرات نه رامنځته کوي. نو کله چې د ضرورت په وخت کې ناروغ ته څو درمل ورکوو نو په دې باید پوه شو چې د درملو ترمنځ خپل منځي اړیکه څه ده. نهمه خبره هغه ډوز دی. د درملو ډوز ډیر زیات مهم دی چې ناروغ ته په کوم مقدار درمل چې دی ورکړل شي. د دوا ډوز له هغه مقدار څخه عبارت دی چې د مطلوبه تاثیر لپاره ضرور وي. مطلوبه تاثیر دا دی چې د مرض اعراض او علائم له منځه لاړ شي. د ډوز په اړه چې دی ځینې اصطلاحات دي چې په هغې کې اوډي شامله ده یا اون سړی چې په ورځ کې یو ځل استعمالیږي، همدارنګه بی آی ډي یا بای ان ډی چې په ورځ کې 2 ځلې استعمالیږي، همدارنګه ټي آی ډي یا ترای ان ډی په ورځ کې چې کوم 3 ځلې استعمالیږي، او بل کیو آی ډي دا چې کوارټر ان ډی په ورځ کې چې دی 4 ځلې استعمالیږي. د دوا ډوز یا د مقدار په تعین کې چې یو شمېر فکتورونه رول لري چې د هغې جملې څخه لومړی عمر دی. ماشومان نظر کاهلانو ته د دوا کم مقدار ته چې دی اړتیا لري. دوهم چې دی وزن یا ویټ دی، هغه ناروغان چې وزن یې کم وي کم مقدار او هغه چې وزن یې زیات وي زیات مقدار دوا ورته توصیه کیږي. بله خبره د ناروغۍ حالت دی، هغه ناروغان چې د ځیګر ستونزه ولري نو هغه دوا چې د ځیګر د لارې اطراح کیږي باید په کم ډوز توصیه شي، او هغه ناروغان چې د پښتورګو تکلیف ولري او داسې درمل اخلي چې د پښتورګو د لارې اطراح کیږي نو باید په کم ډوز چې دی ورته توصیه شي. بل کلاسیفیکیشن آف ډوز دی یا د ډوز تصنیف بندي ده. د درملو ډوز چې دی په دې ډولونو باندې ویشل شوی دی چې لومړی چې دی تراپیوټیک ډوز دی یا درملیز ډوز. دا له هغه ډوز څخه عبارت دی چې د ناروغۍ د تداوی لپاره پکارېږي او دا هم په 2 ډوله دی، یو مینیمم دی بل میکسیمم دی. مینیمم چې دی د لږ مقدار څخه عبارت دی چې د تداوی سبب وګرځي، او میکسیمم د درملو اعظمي مقدار څخه عبارت دی چې د تحمل وړ وي. دوهم چې دی هغه لیتل ډوز دی یا وژونکی ډوز، له هغه ډوز څخه عبارت دی چې د ناروغ د مرګ سبب وګرځېږي. بل چې دی هغه ډیلی ډوز دی یا ورځنی ډوز دی، دا چې دی د هغه ډوز څخه عبارت دی چې د 40 ساعتونو لپاره په مختلفو وختونو کې یا یو ځل ورکول کیږي. بل سنگل ډوز یا واحد ډوز دی، دا چې د هغه ډوز څخه عبارت دی چې په 40 ساعتونو کې چې دا هم یو ځل ناروغ ته ورکول کیږي. بل میډ دی یا میډین افیکټیو ډوز، دا چې دی هغه ډوز دی چې په 50% تجربوي حیواناتو کې چې دی مؤثر دی. بل چې دی هغه ام ال ډي یا میډین لیتل ډوز، دا هغه ډوز دی چې په 50% تجربوي حیواناتو کې چې دی د مړینې سبب ګرځي. بل نیونیټل ډوز دی، دا هغه ډوز دی چې له 0 څخه تر 28 ورځو پورې چې دی او ورکول کیږي. بل انفانټ ډوز دی، دا بیا هغه ډوز دی چې له 1 میاشتې څخه تر 2 کالو پورې ورکول کیږي.
بل چیلډ ډوز دی دا هغه ډوز دی چې له 2 کلنۍ څخه تر 12 کلنۍ عمر پورې چې دی ورکول کیږي. بل چې دی هغه اډولسنټ ډوز دی دا د هغه ډوز څخه عبارت دی چې 12 کلنۍ څخه تر 18 کلنۍ عمر پورې ورکول کیږي. بل چې دی هغه اډلټ ډوز دی دا هغه ډوز دی چې د 18 کلنۍ څخه پورته عمر کې ورکول کیږي. بل 12م چې دی هغه انیشیل ډوز دی چې دا هغه ډوز دی چې د ناروغۍ د تداوی په شروع کې ورکول کیږي، معمولا په لوړ مقدار سره چې دی دا شروع کیږي. بل چې کوم دی هغه 14م دی او مینټینانس ډوز دی دا بیا هغه ډوز دی چې د انیشیل ډوز په تعقیب په کم ډوز سره چې دی ورکول کیږي. او اخیری چې دی هغه ټوکسیک ډوز دی دا د هغه ډوز څخه عبارت دی چې سیمې اعراض ناروغ ته پیدا کوي. یعنی په لنډ ډول په اساساتو کې د دې څخه بحث کوو چې د یو درمل د تطبیق لاره کومه ده، د درمل جذب، اطراء، توزیع او میتابولیزم څرنګه صورت نیسي، د درملو د تاثیر میکانیزم په څه ډول دی، درمل د کومو ناروغیو لپاره کارول کیږي او په کومو ناروغیو کې نه کارول کیږي، جانبي اعراض یې څه دي، په کومو حالتو کې باید د احتیاط څخه کار واخیستل شي، دغه درمل د نورو کومو درملو سره خپلمنځي اړیکه یا ډرګ انټراکشن لري، او د درملو د ډوز په اړه پوه شو چې ناروغانو ته دغه درمل په کوم ډوز چې دی ورکو. اوس راځو په روټ آف اډمنسټریشن یا د دوا د تطبیق په لارو باندې غږیږو. د دوا تطبیق لارې چې دی په عمومي ډول سره په 3 ډولونو باندې چې دی، البته په 4 ډولونو باندې ویشل شوي دي چې یو پرنټرل دی یا زرکي لاره ده، بل انټیرل یا غیر زرکي لاره ده، او دریم چې دی ټاپیکل یا موضوعي تطبیق ده، او بل ادرز دي چې هغه کې انهیلیشن سپری دی یا انټرانزل انهیلیشن شامل دي. د دې جملې څخه موږ لومړی په انټیرل روټ یا غیر زرکي لار باندې غږیږو. administration of drugs through alimentary canal یا د هضمي قنات له لارې د درملو تطبیق ته ویل کیږي چې په دې کې دغه برخې شامل دي اورل یا د خولې له لارې، سبلینګول د ژبې لاندې، همدارنګه بوکل او د ریکټل له لارې شامل دي. نو موږ اوس د دې څخه د انټیریل روټ څخه موږ لومړی په اورل روټ اډمنسټریشن یا فیمي لارې یا د خولې لارې درملو تطبیق باندې غږیږو. د خولې د لارې د درملو تطبیق ګټې هم لري او تاوانونه هم لري، چې ګټې چې دی دا چې دی اقتصادي وي، اکنامکس وي، چې شخص یې خپله هم تطبیقولی شي، د انتان د انتقال خطر چې دی نه لري، کنټرول اف انفیکشن ټرانسمیشن موجود وي، د اوور ډوزیج خطر چې دی پکې کم وي، همدارنګه تاوانونه بیا چې دی د دې داسې دي چې د دې تاثیر یې ډېر وخت ته اړتیا لري، په عاجلو حالاتو کې ورڅخه استفاده نشو کولی، د کانګو په وخت کې هم ورڅخه استفاده نشو کولی، همدارنګه په غیر شعوري حالاتو کې هم ورڅخه د دې څخه چې دی استفاده نشو کولی. دوهمه انټیریل روټ لاره چې د هغه سبلینګول روټ اډمنسټریشن یا د ژبې څخه لاندې د درملو تطبیق دی چې دا هم ګټې لري او هم تاوان لري. ګټې چې دی دا دي چې رپیډ انسیډ اف اکشن دی، یعنې چټک تاثیر لري، او د درملو د فرست پاس میتابولیزم څخه مخنیوی کیږي. همدارنګه تاوانونه شته دی لکه لارج ډوز کین ناټ بی یوز، په غټ ډوز سره چې دی نشي توصیه کولی، همدارنګه ریپیټډلی کین ناټ بی یوز، تکراري هم چې دی نه استعمالیږي، او هغه درمل چې په غوړو کې غیر منحل وي د دې لارې څخه چې دی بیا نه استعمالیږي. دریمه لاره په انټیریل روټ کې چې دی هغه بوکل روټ اډمنسټریشن دی، په دې کې د چیک او ګم ترمنځ چې دی درمل ایښودل کیږي. څلورمه انټیریل روټ کې چې دی هغه ریکټل روټ آف اډمنسټریشن، د ریکټم په برخه کې د درملو استعمال ته ویل کیږي چې دا هم ګټې لري او تاوانونه لري. ګټې چې دی په عاجلو او غیر شعوري حالاتو کې د دې څخه استفاده کیږي، د کانګو په حالت کې چې دی ورڅخه استفاده کیږي، د معدې د تخریش څخه مخنیوی کوي، د غیر مسلکه کسانو په واسطه هم چې دی تطبیق کیدلی شي. او تاوانونه چې دی بیا دا دي چې د شاید د ریکټم د تخریش سبب وګرځي او شاید د درملو جذب چې دی غیر منظم اوسیږي. دوهمه لاره چې روټ چې کوم دی هغه پرنټرل روټ یا زرکي لاره ده، د هضمي قنات څخه بغیر د بلې هرې لارې څخه د دوا تطبیق ته چې دی ویل کیږي، چې په دې کې
و برخې شامل دي. یو آی وی دی یا انټراوینس دی، بل آی ایم یا انټراماسکولر دی، بل انټراډرمل دی، بل سب کوټانیس دی، بل انټراتیکل دی، بل انټرا ارټیکیولر دی، بل انټرا ارټریل دی. چې له دې جملې څخه موږ لومړی په آی وی یا انټراوینس باندې غږیږو. انټراوینس چې دی په دې طریقه کې د دوا چې دی د ورید له لارې زر کېږي. د ورید له لارې زرګ باید د ډېرو په ډېر رو سره چې دی باید دا ترسره شي، ځکه که چیرې تیز صورت ونیسي شاید د شاک سبب وګرځي. دا هم ګټې او تاوانونه لري چې ګټې چې دی راپیډ آنسیډ آف اکشن یعنې چټک تاثیر کوي، ځکه چې په وینه کې تطبیق او هدفي نسج ته چې دی زر رسیږي. په عاجلو پیښو کې غوره لار ده، د کانګو په وخت کې دا غوره لار ده، په غیر شعوري حالاتو کې ورڅخه استفاده کیږي. هدفي انساجو ته په پوره ډوز سره چې دی رسیږي. د غټ ډوز لپاره غوره لار ده لکه سیرومونه، میکس او رینګر چې ناروغانو ته موږ تطبیقوو، نو دا هغې لپاره غوره لار ده. همداراز دا تاوانونه هم لري چې د تاوانونه چې دی د انتان د انتقال خطر پکې موجود وي، غیر اقتصادي وي، ځکه چې له یو طرفه آی وي قیمت او بلې خوا اډیشنل سپلای ته ضرورت لري، یعنې د دوا تطبیق لپاره چې دی صحي پرسونل ته چې دی اړتیا وي. د اور ډوزیج خطر پکې زیات وي، ځکه چې غلظت یې په پلازما کې په چټکۍ سره پورته کیږي. همدارنګه ریسک اف ایر ایمبولس د هوا د ایمبولۍ خطر چې دی پکې هم موجود وي. دوهمه پرینټرل روټ چې دی هغه آی ایم یا انټراماسکولر ده. په دې طریقه کې دوا په عضله کې زر کیږي. د دې لارې څخه باید د 5 سي سي څخه زیات درمل چې دی زرک نشي. ماشومانو ته هیڅ کله هم په ګلوټیل ناحیه کې زرکیات چې دی نه تطبیقیږي، ځکه په ماشومانو کې د ګلوټیل عضله چې دی ډېره نازکه وي، نو له همدې کبله ماشومانو کې عضلي زرکیات دورانه په لیټرل برخو کې چې دی اجرا کیږي. دا هم ګټې او تاوانونه لري. ګټې چې دی د متوسط ډوز لپاره دا ښه لاره ده، او د آیلی پروډکټ لپاره چې دی بیا هم غوره لاره ده. او ډیس ایډوانټیج یا تاوانونه چې دی د انټراماسکولر هیموراج خطر پکې چې دی موجود وي، د پینفول او فیرفول خطر هم پکې موجود وي، او غټ ډوز چې دی پکې نشو ورکولی. دریمه پرینټرل روټ چې دی هغه سب کوټانیس ده، چې په دې طریقه کې دوا د پوستکي لاندې زر کېږي، لکه انسولین او اتروپین چې دي. د کم مقدار لپاره دغه لاره ښه ده، خو د نیکروزي سبب ګرځي. څلورمه پرینټرل روټ چې دی هغه انټراډرمل ده. په دې طریقه کې دوا د پوستکي د ډرم په طبقه کې زر کېږي. د دې لارې څخه د درملو ډېر لږ مقدار یعنې د 1 سي سي 10 برخه زر کېږي، لکه د توبرکولین ټیسټ، د الرژي ټیسټ او ځینې واکسینونه چې دی د انټراډرمل په طریقه باندې چې تطبیق کېږي. بل چې دی هغه انټراتیکل ده، چې ځینې درمل د ضرورت په وخت کې د نخاع له لارې چې تطبیق کېږي، لکه انټي بایوټکس او لوکل انستیزي درمل چې دي د دې لارې تطبیق کېږي. بل پرینټرل روټ چې دی هغه انټرا ارټیکیولر ده. د مفاصلو په التهابي واقعاتو کې ځینې دواګانې چې دی مستقیما په مفاصلو کې زر کېږي، لکه کورټیکوسټیرویډ چې په روماتویډ ارترایټس ناروغۍ کې چې دی په مفاصلو کې زر کېږي. او اخرنۍ پرینټرل روټ چې دی هغه انټرا ارټریل ده. د درملو شریاني تطبیق اکثره د تشخیص په منظور لکه په انجیوګرافي کې چې دی استعمالیږي. دریم اډمنسټریشن روټ چې دی هغه ټاپیکل دی. ځینې دواګانې په موضوعي توګه د پوستکي د پاسه تطبیقیږي، لکه مرهمونه چې کوم دي چې د مختلفو جلدي ناروغیو لپاره ترې استفاده کیږي. څلورم روټ چې اډمنسټریشن چې دی هغه ادرز دی، چې په دې کې انهیلیشن د سږو په ځینو ناروغیو کې لکه برانکیال اسما کې ځینې درمل په انشقاقي ډول استعمالیږي، او د سږو د اسناخو د اپیتیلیم په واسطه چې دی جذبیږي. هغه درمل چې د دې لارې څخه استعمالیږي غازي مستحضرات دي، چې د ایروزل په ډول تهیه شوي وي او یا د نیبولایزر په واسطه تطبیقیږي. دا هم یو شمېر ګټې او تاوانونه لري، چې ګټې چې دی په مستقیم ډول په هوایي لارو کې د خپلو اخذو سره یوځای کېږي او زر تاثیر کوي. سیستمیک تاثیرات نه لري، ځکه چې وینې ته نه جذبیږي. تاوانونه چې دی هم شته دی، چې د دې قیمتونه چې دی بیا زیات وي، استعمال یې مشکل وي، او خلک چې دی ورباندې عادت کېږي. دوهمه چې دا هغه انټرانیزل یا نزل ډراپ دي، چې ځینې درمل
د پوزې له لارې چې تطبیق کیږي لکه کلسیټونین. اوس راځو په فارماکوکاینیټکس باندې خبرې کوو. فارماکوکاینیټکس چې دی دې کې چې دی پنځه موضوعګانې چې دی پنځو موضوعګانو څخه بحث کوو. لومړی چې دی ډرګ ابزرپشن دی، د درملو جذب دی، تطبیق شوي ناحیې څخه د وینې دوران ته د دوا داخلېدو ته جذب وایي، چې نظر تطبیق شوي لارې ته فرق کوي. مثلا هغه دواګانې چې د ورید له لارې تطبیق کیږي د هغوی جذب مکمل دی، او هغه دوا چې د نورو لارو څخه تطبیق کیږي د هغوی جذب په قسمي توګه دی. د درملو د جذب میکانیزم چې دی په دې ډول دی. لومړی پیسیو ډیفیوژن دی، درمل د غلظتونو د تفاوت په اساس چې دی جذبیږي. دوم چې دی فیسیلیټیټډ ډیفیوژن دی، په دې میکانیزم کې درمل د خاصو انتقالي پروټینونو په واسطه جذبیږي. او دریمه خبره پکې اکټیو ترانسپورټ دی، په دې میکانیزم کې د درملو جذب د انرژي د مصرف په واسطه چې دی صورت نیسي. څلورم چې دی هغه اندوسایټوسیس یا اګزوسایټوسیس. په اندوسایټوسیس کې درمل د حجروي غشا په واسطه راچاپېره کیږي او داخل ته د ویزیکل په شکل درمل داخلوي. او په اګزوسایټوسیس کې د اندوسایټوسیس برعکس عملیات چې دی صورت نیسي. همدارنګه هغه فکتورونه چې د درملو په جذب کې تاثیر لري له هغې جملې څخه لومړی چې د سرفیس ایریا اویلیبل فار ابزرپشن، یعنې څومره چې د جذب ساحه پراخه وي نو د دوا جذب زیات وي. لکه د وړو کولمو ساحه چې اوږدوالی زیات او فولډز هم لري نو د دوا جذب لپاره چې دا ښه ساحه ده. دوهم چې دی هغه کانټاکټ ټایم وذ ابزرپشن ایریا، یعنې د جذب له ساحې سره د تماس وخت، نو څومره چې د تماس وخت زیات وي نو جذب چې دی هم زیات وي. دریم بلډ فلو ټو د سایټ اف اډمنسټریشن، هر څومره چې د تطبیق ساحې ته د وینې جریان زیات وي د دوا جذب به هم زیات وي. نو ځکه په شاک کې د پوستکي لاندې دوا نه تطبیق کیږي، په دې وخت کې پوستکي ته د وینې جریان چې دی کم او جذب هم ډیر کم وي. څلورم کنسنټریشن اف ډرګز، هر څومره چې د تطبیق په ساحه کې د دوا غلظت زیات وي نو جذب هم زیات وي. پنځم چې دی هغه لیپوفیلیسیټي اف ډرګز، هر څومره چې دوا په شحمو کې منحل وي نو ښه جذبیږي، ځکه چې هلته د حجروي غشا څخه چې دی زر تیریږي. شپږم چې دی هغه چارج دی، هغه دواګانې چې چارج نه لري زر او زیاتې جذبیږي. اسیدي دواګانې په اسیدي محیط کې زیاتې جذبیږي ځکه اسیدي دوا په اسیدي محیط کې چارج نه لري. همدارنګه قلوي دواګانې په قلوي محیط کې زیاتې جذبیږي ځکه دا هم په قلوي محیط کې چې دی چارج نه لري. د قلوي دوا د جذب د خرابوالي لپاره اسیدي دوا او د اسیدي دوا د جذب خرابوالي لپاره قلوي دوا ورکو، لکه د اسپرین په مقابل کې چې سوډیم بایکاربونات ورکو. دوهم په فارماکوکاینیټک کې چې دی هغه ډسټریبیوشن یا د درملو توزیع ده. transportation of drugs from blood to tissue، د درملو توزیع یوه پروسه ده چې په نتیجه کې درمل د وینې جریان پرېږدي او انساجو ته داخلیږي. او هغه فکتورونه چې په ډسټریبیوشن باندې اغیزه کوي هغې کې چې دی بلډ فلو ټو ټیشیو، انساجو ته د وینې جریان شامل دی. کومو انساجو ته چې د وینې جریان زیات وي نو دوا هم ورته ښه توزیع کیږي، لکه زړه یا ځیګر. خو که چیرې جریان کم وي نو توزیع هم کمه وي. دوهم کاپیلري پرمیبیلیټي، څومره چې نفوذي قابلیت زیات وي نو توزیع هم زیاته وي. همدارنګه بایندینګ ټو پلازما پروټین چې دا بیا په وینه کې دوا په دوه ډوله پیدا کیږي. یو بایندینګ وذ پلازما پروټین، د دې دوا سایز غټ او توزیع ښه نه وي. بل فری ډرګز دي چې د دې دوا سایز کوچنی او توزیع چې دی هم ښه وي. څلورم چې دی هغه مالیکولر ویټ اف ډرګز دی، هغه درمل چې مالیکولي وزن یې زیات وي توزیع هم کمه وي، او هغه درمل چې مالیکولي وزن یې کم وي نو توزیع چې دی بیا ښه وي. دریمه خبره په فارماکوکاینیټکس کې هغه میتابولیزم اف ډرګز دی، د درملو میتابولیزم. د درملو بدلیدل په خپل محصول باندې د میتابولیزم څخه عبارت دی او محصول یې میتابولایټ نومیږي. د درملو میتابولیزم په ځیګر کې صورت نیسي، خو کله کله د ځیګر څخه پرته په نورو برخو کې لکه پښتورګو، سږو، د کولمو په مخاطي غشا کې هم صورت نیسي. دوه ډوله انزایمونه چې دی د دواګانو په میتابولیزم کې چې دی رول لري. یو مایکروزومل انزایمونه یا سایتوکروم پی
4.5 د انزایمونه د ځیګر په سموث اندوپلازمیک ریټیکولم کې موقعیت لري او د ډیرو درملو په میتابولیزم کې چې دا رول لري. دوهم چې دی هغه نن مایکروزومل انزایمونه دي. دغه انزایمونه لکه الډیهاید ډیهایدروجنیز، مونو امینو اکسایډیز او زانتین اکسایډیز چې د حجراتو په مایتوکاندریا او سایتوپلازم کې چې دی دا موقعیت لري. د درملو میتابولیزم چې دی 2 مرحلې لري، یو فیز 1 دی بل فیز 2 دی. فیز 1 په دې مرحله کې د اکسیډیشن، ریډکشن او هایدرولایسیس عملیو په واسطه دواګانې په اوبو کې چې دی په منحل شکل بدلیږي. او فیز 2 چې دی چې د دې تعاملات چې دی هم 2 دانې دي. یو ګلوکوروناید کنجوګیشن دی. په دې مرحله کې دواګانې د ګلوکورونیک اسید سره یوځای کیږي او د کنجوګیټ په شکل د بدن څخه خارجيږي. او بل چې دی اسیټایلیشن دی چې دغه عملیه د نن اسیټایل ترانسفریز انزایم په واسطه تر سره کیږي چې INH هایدرازین او سلفامیډز د دې عملیو په واسطه چې دی میتابولایز کیږي. څلورمه خبره په فارماکوکاینیټکس کې چې دا هغه الیمینیشن اف ډرګز یا اکسکریشن د درملو اطراء ده. د بدن څخه د دوا اطراء ته چې د الیمینیشن ویل کیږي. کله چې درمل واخیستل شي نو ورسره همزمان د درملو لمنځه تګ یا اطراء پروسه چې دی شروع کیږي. د درملو د اطراء لپاره چې دی 3 عمده لارې موجود دي. یو چې دی هیپاټیک میتابولیزم دی، د ځیګر په واسطه اطراء ده. بل بایلری میتابولیزم، د درمل چې د صفرا له لارې کولمو ته او بالاخره د کولمو لارې د بدن څخه خارجيږي. درېیمه لار چې د یورینري الیمینیشن دی. د درملو اطراء تر ټولو عامه لاره همدغه د تشو بولو د لارې اطراء چې دا صورت نیسي. د پښتورګو په واسطه چې دی درمل په 3 طریقو چې دی په تشو بولو کې اطراء کیږي. یو ګلومیرولو فلټریشن دی، بل اکټیو ټیوبولر سیکریشن دی، بل پیسیو ټیوبولر ری ابزارپشن دی. د دغه 3 عامو پورته لارو څخه درمل د نورو لارو څخه هم اطراء کېدلی شي، لکه د سږو له لارې چې د دې له لارې اکثره انستیټیک درمل او الکول اطراء کېږي. بل د مور شیدو له لارې هم اطراء کېږي. دا لاره ځکه د اهمیت وړ ده چې ممکن ماشوم د درملو سره مخامخ شي، یعنی هغه درمل چې د شیدو له لارې اطراء کېږي ماشوم یې د شیدو سره خوري نو ممکن ماشوم ته په زیان تمام شي. نو پکار ده چې د ځینو درملو په ورکړه کې د احتیاط څخه کار واخیستل شي. بل کېدلی شي د خولو له لارې درمل اطراء شي. همدارنګه کېدلی شي چې د خولې د لاړو په واسطه چې د اطراء شي او کېدلی شي د اوښکو له لارې چې هم اطراء شي. اوس په فارماکو ډاینامیکس باندې خبرو. فارماکو ډاینامیکس چې دی په بدن باندې د درملو اغیزې او تاثیراتو څخه عبارت دی چې پکې دی کې چې دی بیا 2 موضوعګانې چې دی مطالعه کیږي. یو افیکټس اف ډرګز دی، بل میکانیزم اف اکشن دی. د دې لپاره چې په فارماکو ډاینامیک باندې پوه شو نو باید 3 خبرې په یاد ولرو چې هغه جملې څخه لومړی سایډ اف اکشن یعنی په کوم غړي چې درمل تاثیر کړی دی. همدارنګه ټایپ اف اکشن یعنی دوا تنبیه کوونکې، نهي کوونکې یا ریپلیسمنٹ تاثیر لري. او وی اف اکشن یعنی دغه درمل په کوم ډول تاثیر کوي چې دا په 3 برخو ویشل کېږي. یو فزیکل وی ده، بل کیمیکل وی ده او بل بایولوژیکل وی ده. درمل په دې توګه باندې چې خپلې اغیزې منځته راوړي. یو سټیمولیشن یا تنبیه کوونکي، همدارنګه تخریش کوونکي، تعویض کوونکي، ډیپریشن یا انحطاطي، همدارنګه انټي مایکروبیل او سایټوټاکسیک د بدن د معافیتي سیستم بدلون په واسطه چې خپلې اغیزې چې منځته راوړي. همدارنګه د دغه میخانیکتونو په واسطه چې خپلې اغیزې کوي ترسره کوي. د ریسپټرز یا آخذو په واسطه، د انزایمونو یا پمپونو په واسطه، د آیوني چینلونو په واسطه، په کیمیاوي ډول، په فزیکي ډول او په استقلابي پروسو کې د بدلون په واسطه چې دغه خپلې اغیزې چې منځته راوړي. همدارنګه هغه عوامل چې درملو تاثیر ته تغییر ورکوي هغه 2 دانې دي. یو ریلیټډ ټو ډرګز دي، هغه چې درملو پورې تړاو لري. بل هغه چې ناروغ پورې چې تړاو لري. هغه چې درملو پورې اړه لري په هغه کې کیمیکل کریکټرز، فزیکل کریکټرز، ډوز اف ډرګز، کمبینیشن اف ډرګز، ابزارپشن، ډیګریډیشن او الیمینیشن شامل دي. او دوهم هغه چې ناروغ پورې عوامل چې ناروغ پورې اړه لري په هغه کې عمر، همدارنګه جنس،
ویټ ټولرانس، د شخص روغتیایي حالت ټاکیپلاکسیا او همدارنګه آیډوسینکراسي چې دی پکې شامله ده. هغه میتودونه چې د هغې په واسطه د درملو تاثیر دوامداره کیږي هغه چې دی په دوه برخو ویشل کیږي، یو اورل دی او بل د انجکشن له لارې دی. اورل چې دی که له غذا وروسته درمل تطبیق شي نو تاثیر یې دوامداره کیږي او هغه درمل چې ورباندې انټیریک کوټډ لیکل شوی وي د تیزابو په مقابل کې چې دی مقاوم وي، خو د کلوي په مقابل کې چې دی غیر مقاوم وي، نو که دغه کپسول یا ګولۍ مات شي تاثیر نه کوي ځکه چې په معده کې تخریبیږي، نو د خولې درمل به یا په مړه ورکوو او یا به انټیریک کوټ ولري لکه اومپرازول. دوهم میتود هغه د انجکشن له لارې دی. په انجکشن لارې چې دی په دوه میتودونو سره چې دی دوامداره کی. یو وازو کنسټرکشن دی، مثلا د لیګنوکاین سره اپینفرین د دې لپاره یو ځای ورکول کیږي چې وازو کنسټرکشن منځته راوړي او د لیګنوکاین تاثیر چې دی دوامداره کړي. همدارنګه دوهم چې دی سالبیلیټي ده چې په شحمو کې د انحلالیت کمول دي. بل ټرمز یا د فارماکالوژي اړوند ځینې اصطلاحات دي چې په دې کې لومړی ډرګ انډکشن شامل دی. د ځیګر د انزایمونو د فعالیت زیاتوالي ته ویل کیږي لکه فینوباربیټال، ګلوکوکورټیکوئید او فینوتوین په تطبیق کولو سره په ځیګر کې د نورو درملو تخریب زیاتیږي. دوهم ډرګ انهیبیشن، د ځیګر د انزایمونو د فعالیت کموالي ته ویل کیږي لکه کیټوکونازول، اریترومایسین او امپرازول چې د ډرګ انهیبیشن سبب ګرځي. دریم بایو اویلیبیلیټي، د درملو د هغه مقدار څخه عبارت دی چې ځان سیستمیک دوران ته چې دی رسوي. همدارنګه ډرګ هاف لایف د هغه مقدار وخت څخه عبارت دی چې په کوم وخت کې د دوا نیمایي مقدار د بدن څخه خارجيږي. پنځم ریسپټرز یا خزي دي، دا چې دی د یو مایکرو مالیکولر حجروي برخې څخه عبارت دی چې کله یو اګونیست درمل ورسره یو ځای شي او په حجره کې د بدلون د منځته راتلو لامل وګرځي. شپږم ډرګ افینیټي، د اخذو سره د درملو د یو ځای کېدو قابلیت ته چې دی ویل کیږي. اووم انټرنزیک اکټیویټي، د درملو هغه وړتیا ته ویل کیږي چې له اخذې سره د یو ځای کېدو وروسته حجره تنبیه کوي. اتم اګونیست دی. اګونیست هغه درمل دي چې د ډرګ افینیټي او انټرنزیک اکټیویټي دواړه چې دی ولري. نهم انټاګونیست، چې دا هغه درمل دي چې ډرګ افینیټي ولري خو انټرنزیک اکټیویټي چې دی ونه لري. لسم چې دی هغه پارشل اګونیست دی، دا هغه درمل دي چې ډرګ افینیټي لري خو انټرنزیک اکټیویټي چې دی قسمي وي. یولسم چې دی ډرګ انکمپیټیبیلیټي، دا چې د هغه حالت څخه عبارت دی چې نظر کوم علت ته دوه یا څو درمل سره نشي یوځای کولی. دا هم بیا په درې برخو چې دی ویشل شوی دی چې یو فزیکل انکمپیټیبیلیټي ده، بل کیمیکل انکمپیټیبیلیټي ده، بل تھراپیوټیک انکمپیټیبیلیټي ده. دولسم چې دی ډرګ افیکیسي ده، د درملو هغه قابلیت ته ویل کیږي کوم چې تاثیر منځته راوړي. او اخیری چې دی هغه ډرګ پوټنسي ده، د درملو هغه مقدار ته ویل کیږي کوم چې د تاثیر لپاره چې دی اړین وي. نو دا د فارماکالوژي عمومي معلومات چې په لومړي پارت کې مو تاسو سره شریک کړل. د توجه څخه مو نړۍ مننه.